بسم الله الرحمن الرحیم. دا د 30مې سپارې 5م درس دی او د الصافات سوره چې و 30مه سوره ده 115 تر 120 آیت ورسره ولولئ او د صاد سوره چې 30مه سوره ده نو د 3 نه تر 20 آیت ورسره پښتو سره په ترجمه سره ولولئ چې بهتره په پوه شئ او دا کلمات غون حفظ کړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بالعراء په ډاک کې من یقطین لکدو بساحتهم په ځای د هغوی کې ولات او نه مناص د خلاصون محزوم مات شوي دي من فواق لزندول قطنا برخه زمنگ والاشراق مفهوم دی او په خاطلو د لمر کې اذ تصور المحراب مفهوم دی چې کله چې وختل پر دیوالونو د عبادت خانه. نو که غواړئ چې دا درسونه تاسو تعقیب کړئ په انټرنیټ کې او زده کړئ نو طریقې تاسو ته ښیم چې څه رقم کولی شئ چې غونډ درسونه تاسو د اول نه اخره پورې تعقیب کړئ. د ټولو نه مخکې باید اول یوټیوب خلاص کړئ که موبایلي ټابلیټي یا کمپیوټري. دغسې یو تاسو ته به دغسې سرچ بار د یوټیوب ظاهر شي نو دې ځای کې به تاسو دغه قسمت کې ولیکئ چې 2 ټي وي فاصله به ورکئ ټي وي نو بیا به سرچ کړئ 2 ټي وي چې ولیکل سرچ نه بعد دغه تاسو ګورئ زه به تاسو ته رقم دا به تاسو سلیکټ کړئ دا به تاسو اوکې کړئ صحیح ده. دا هم چې اوکې که 2 ټي وي چینل تاسو ته خلاص شو نو مهمترین بخش چې دی دغه دی سبسکرایب. د سبسکرایب بټن له به فشار ورکړئ چې سبسکرایب شي. دغه دی سبسکرایب دا اوس سبسکرایب شو. بعد د دې نه چې دا سبسکرایب هم که نو دا ډیر مهم ځکه دی سبسکرایب چې تاسو ته به همیشه د دې معلومات راځي کومه ویډیو چې د درس باره کې راځي نو تاسو ته حتما معلومات راځي چې نوې ویډیو راغلې تاسو کولی شئ خپل درسونه تعقیب کړئ. نو دې نه بعد به موږ پلی لیست سلیکټ کړو. پلی لیست هم چې انتخاب کړئ کې غونډ درسونه دي. پلی لیستونو کې غونډې سپارې شته مثلا 14مه سپاره شوه 15مه شوه 14مه شوه هره سپاره مثلا اول پورې 4مه سپاره شوه دا د اول جز اوله سپاره. نو په طور مثال مثلا 11مه سپاره به زه انتخاب کړم. اوس دې کې چې دي دا درسونه دي مثلا هر درس چې تاسو پکاري مثلا دویم درس دی مثال دا دویم درس دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا د 11مه سپاره دویم درس دی او د سورة التوبه چې 9. نو دا طریقه ده چې تاسو کولی شئ چې په اسانه طریقې سره دا درسونه پیدا کړئ او ادامه ورته ورکړئ.